In the name of Almighty Allah, gracious, compassionate, I would like to greet you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. امیر واد صابر یم د سلک له طرفه ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ژوند به مو د خوښیو د خوشحالیو ډک وسي. نن موږ فیوچر کنټینیوس ټینس باندې بحث کوو چې فیوچر کنټینیوس ټینس په کوم ځای کې استعمالیږي او د هغې ساختار او سټرکچر به هم تشریح کوو. دغه ټینس یا فیوچر کنټینیوس ټینس shows an activity that will be in progress in the coming time. Future continuous tense هغه اکټیویټي ښیي، هغه فعالیتونه ښیي، هغه کارونه ښیي چې هغه به په راتلونکي وخت کې په پراګرس کې وي یا به په جاري حالت کې وي. راتلونکي وخت کې چې کوم کارونه موږ تاسو په جاري حالت کې وینو یا یې کوو، هغې دپاره موږ فیوچر کنټینیوس ټینس استعمالوو. The action will start before the mentioned time. دغه کوم کار چې مونږ تاسو وایو چې په جاري حالت کې دا اکثر هغه وخت چې مونږ تاسو بیانو چې سبا، بل سبا، راتلونکي کال، 15 میاشتې بعد، یوه ورځ بعد، یو ساعت بعد یا داسې نور. دغه کوم وخت چې مونږ تاسو استعمالو اصل کې دغه اکټیویټي او دغه فعالیت د هغې نه مخکې شروع شوی، خو هغه کار چې مونږ هغه کوم وخت کې بیانو یا یې تشریح کوو یا یې چا سره شریکوو، په هغه وخت کې دا کار په جاري حالت کې وي. د دې ساختار او سټرکچر آسان دی. سبجیکټ مونږ استعمالو، ویل استعمالو. تاسو په سمپل فیوچر ټینس کې سبجیکټ او ویل باندې پوه شوي یاستئ. د هر یو سبجیکټ سره مونږ ویل استعمالو. I, we, you, they, he, she, it او بیا ورسره مونږ بی استعمالو او د ورب سره ING استعمالو. په سمپل فیوچر ټینس باندې تاسو پوه شئ چې په سمپل فیوچر ټینس کې مونږ سبجیکټ پلس ویل استعمالو، د ورب اولنی فارم استعمالو. همدغه شان سبجیکټ سره مونږ ویل استعمالو په فیوچر کنټینیوس ټینس کې هم، خو د ویل نه وروسته مونږ بی استعمالو. بی او بیا د ورب سره ING استعمالیږي او ریسټ اف د سنټنس یا ریمیننګ سټیټمنټ استعمالي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ. کله چې په راتلونکي وخت کې یو کار په جاري حالت کې نه وي، مطلب جمله منفي موږ جوړو، دغه دوهم سټرکچر او ساختار دی چې موږ استعمالو سبجیکټ پلس ویل ناٹ یا وونټ پلس بی پلس ورب ING او ریسټ اف د سنټنس. کله چې موږ د دغه راتلونکي وخت دپاره د جاري وخت لپاره پوښتنه کوو، نو ویل موږ د جملې شروع ته استعمالو. موږ وایو ویل احمد، ویل یو، ویل آی، ویل دی، بیا سبجیکټ، بیا بی، بیا د ورب سره ING او ریسټ اف د سنټنس، په اخره کې د سوالي نشان د پوښتنې لپاره یا د یس نو کوېسچن لپاره دغه ساختار او سټرکچر دی. کله چې موږ تاسو پوښتنه وکړو، نو د هغې ځواب یا په مثبت کې او یا په منفي کې خلک ورکولی شي یا موږ تاسو ورکولی شو. د مثبتې جملې لپاره، د مثبت ځواب لپاره دغه ساختار دی چې یس پلس پروناون، دغه سبجیکټ مطابق بیا موږ پروناون استعمالو، بیا ویل استعمالو مثبت، او منفي لپاره موږ استعمالو نو پلس پروناون پلس ویل ناٹ یا شورٹ موږ استعمالو وونٹ. نو I won't, نو he won't, نو they won't. د WH کوېسچنز لپاره یا د انفارمیشن کوېسچن لپاره موږ دغه ساختار او سټرکچر استعمالو چې موږ where, when, why, how much, how many, how long او داسې نور پلس ویل استعمالو، بیا سبجیکټ پلس بی او پلس ورب ING استعمالو. دغه مو د WH کوېسچن لپاره ساختار او جوړښت. په مثالونو کې تشریح کوو چې د مثال په توګه په راتلونکي وخت کې به زه کمپیوټر تدریسوم، نو I say I will be teaching computer next year. I'll be teaching computer next year. انشاءالله زبا راتلونکي کال کې کمپیوټر تدریسوم. دغه سبجیکټ پلس ویل پلس بی پلس ورب ING، کمپیوټر
next year. This is the rest of the sentence. دغه راتلونکي کال چې راځي انشاءالله ګژنو زما دغه تدریس به د کمپیوټر په بخش کې په جاري حالت کې وي. نو دلته موږ وایو چې د هر سبجیکټ سره موږ ویل استعمالو. I'll be, you'll be, he'll be, she'll be. I'll be writing a letter in English. You'll be writing a letter. They'll be writing a letter. He'll be writing a letter. Ahmad and Mahmoud will be writing a letter to their parents. پښتنه د جوړو نو مونږ وایو چې will I be teaching computer next year. که کوم نو yes I will, که نو کوم نو I won't. What will I be teaching? What will I be teaching next year? I'll be teaching computer. I'll be teaching computer next year. Where will I be teaching computer? Where will I be teaching computer? I'll be teaching computer at my own place. مونږ وایو چې Karim will be working tomorrow morning for his exam. Karim سبا امتحان لري. نو مونږ وایو چې کریم will be working tomorrow morning for his exam. سبا به د خپل اگزام لپاره کار کوي. he'll be studying. he'll be studying. he'll be studying. هغه به مطالعه کوي. so this is future continuous tense. آسان دی، ګران نه دی. تاسو چې کله simple future tense زده که future continuous tense, future perfect tense او future perfect continuous tense سخت او مشکل نه دي. د نن لپاره دا بس دی. د یو ښه د باد او پرمختللي افغانستان په هیله تر بیا ښه وخت ولرئ، ښې چارې ولرئ. الله ومنشا کامیابه ژوند ولرئ.